خليلزاد ولې کابل ته راغلی دی؟ کابل کې له چا سره لیدنې کړې دي او ولې سلامونه لیدونکو دا هر څه په دې ویډیو کې وګورئ. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خليلزاد له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلې دي. د حامد کرزي مطبوعاتي دفتر وایي په دې کتنه کې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم حضور درلود. د افغانستان د سولې پروسې او په دغه برخه کې د راتلونکو ګامونو په باب هر اړخیزې خبرې وشوې او پر یو خپلواک او ملي حاکمیت خاوند افغانستان ټینګار وشو او په همدې حال کې د ملي مصالحې عالی شورا له رئیس سره هم کتلې دي. د ملي مصالحې عالی شورا وايي ډاکټر عبدالله او زلمي خليلزاد په دې کتنه کې د سولې مذاکراتو دویم پړاو مهم وباله او ټینګار وکړ چې په دې پړاو مذاکراتو کې باید د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره هڅې وشي او د دې ترڅنګ بیا عبدالله رسول صاحب سره هم پر افغان سولې خبرې کړې دي. د عبدالله رسول صاحب مطبوعاتي دفتر وايي نن له غرمې مخکې ډاکټر زلمي خليلزاد په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو شارج سفیر هم ورسره له نوموړي سره کتلې. په دې کتنه کې په سوله او سولې اړوند مسایلو په تړاو خبرې شوې دي. ډیره مننه درنو لیدونکو چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. په دې اړه که تاسو کوم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا الله مو مل شه او ښه وخت ولرئ.